الم تر الى الذین آیا ته پته نشته دی الى الذین د هغه خلکو خرجوا من دیارهم چې ووتل هغوی د خپلو کورونو نه وهم الوف او دوی د زرګونو په تعداد کې وو حذر الموت د یرې د مرګ د وجې نه فقال لهم الله موتو نو وویل الله جل شانه هغوی ته چې موتو تاسو مړه شئ ثم احیاهم بیا را ژوندي کړل الله جل شانه دوی لره ان الله لذو فضل علی الناس بېشکه الله جل شانه د فضل خاوند دی په انسانانو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د انسانانو نه هغه شکر نه ادا کوي په دې آیت کې د بني اسرائیلو یو قوم د هغې تذکره الله جل شانه کوي په بني اسرائیلو کې دا تفصیلات مونږ ویلي دي چې یاره په بني اسرائیلو کې الله جل شانه 4,000 پیغمبران را لېږلي تقریبا کم و بیش او 3 آسماني کتابونه الله جل شانه دغه بني اسرائیلو ته را لېږلي دا د دوی په فضیلت باندې دلالت کوي چې هلکه دا بني اسرائیل ډېر اوچت قوم و الله جل شانه ډېره مرتبه ورکړې وه خو به هر حال په شړه سر شوي وروسته بیا د دغې وجې نه پې الله جل شانه عذابونه راوستل نو دا د یعقوب علیه الصلاة والسلام اولاد دی او د دې تفصیل هم ویلی دی نو په دې کې الله جل شانه یو پیغمبر را لېږلی و حضرت حزقیل علیه الصلاة والسلام حزقیل نوم یې و دا پیغمبر چې کوم و نو دې ته الله جل شانه د یو قوم ذمهداري ورکړې وه چې ته لاړ شه دې قوم ته د الله جل شانه دعوت ورکوه الله جل شانه طرف ته دا خلک رابله او د الله جل شانه احکامات ورته بیانوه نو د الله جل شانه د طرف نه دغه پیغمبر ته حزقیل علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې ته د خپل قوم ته ووایه چې دوی د عمالقو سره جنګ وکړي په هغه وخت کې یو بل قوم عمالقه او دا عمالقه د عملیق اولادو د هغه نسل و عملیق دا یو سړی و عملیق یا عملیق دغه نوم یې و دا د دې سړي اولادو عمالقه به یې ورته وي قوم عمالقه نو دغه پیغمبر ته الله جل شانه حکم وکړو چې ته د خپل قوم د ځان سره کا او دو ته ووایه چې بای تاسو دغه عمالقه سره جنګ وکئ نو چې کله حزقیل علیه الصلاة والسلام د خپل قوم ته ووي چې تاسو د عمالقه سره جنګ وکئ نو دو ورته ویل چې لکه دغه عمالقه خو ډېر مضبوط خلک دي او په حقیقت کې وهم الله جل شانه له داسې طاقت او قوت ورکړی لکه د عادیانو سمودیانو هغه قصې تاسو اورېدلې که نه چې دا ونې به یې راایستلې سره د زیرو په یو شق نو داسې دا عمالقه هم و دول هم الله جل شانه ډېر سخت طاقت ورکړی او مضبوط خلک و خو دې قوم ته چې کله حزقیل علیه الصلاة والسلام خبره وکړه چې تاسو لاړ شئ او د دوی سره جهاد وکئ نو هغه ورته وویل چې لکه دغه خو ډېر خطرناک قوم دی عمالقه خو ډېر خطرناک دي مونږ ډېر یو ځکه الله جل شانه تر زرګاو لفظ ذکر کړلی الوف د زرونو په حساب کتاب زرونو په تعداد باندې دغه خلک وی مونږ ډېر خو یو خو د دغه خلکو سره ګورئ مونږ جهاد نشو کولی مونږ ډېر زیات کمزوري یو او هغوی چې کوم دي ډېر زیات طاقتور دی که مونږ چېرته لاړو په هغه ځای باندې به یې ښخ کړي یو په ځمکه کې په هغه ځای باندې به یې مړه کړي یو نو دې خلکو انکار وکړو د جهاد نه او داسې کار یې وکړو چې د خپلو کورونو نه ووتل او لاړه ځنګل ته وتښتېده چې مونږ د مرګ نه تښتو به یې عمالقه که راغله زموږ سره جنګ شروع کړو نو عمالقه خو به مونږ مړه کړي نو راځه لکه د مرګ نه وتښته د دې جهاد نه وتښته ځنګلو ته لاړل وتښتېدل چې کله دوی دا غلط کار وکړو چې یاره د الله جل شانه د حکم نافرماني یې وکړله نو الله جل شانه دا خلک مړه کړل مرګ یې پرې راولېږو او دا د زرونو په تعداد کې دا خلک ټول په هغه ځنګل کې مړه شو بیا حزقیل علیه الصلاة والسلام لاړو او هلته یې د الله جل شانه نه دعا وغوښتله نو دغه خلک الله جل شانه واپس را ژوندي کړل په دې ځای کې لږه مسله واورئ چې یاره دا مرګ چې یو پرې راغی مونږ خو دا قصې کوو چې لکه مرګ راغی بیا ژوند نشته دی څنګه دا خلک الله جل شانه واپس را ژوندي کړه یا هلته د بني اسرائیلو هغه خلک چې تلي وو که نه د موسی علیه الصلاة والسلام سره هغه واقعه هم ویلې وه کوی تور ته چې هغه بني اسرائیل تلي وو او یا کسانو که څه هغه چې لاړل او هلته پې الله جل شانه یو اواز راولېږو هغه خلک یې ټول مړه کړل او بیا واپس را ژوندي شو نو دا لا څنګه مرګ دی چې خلک مړه کېږي بېرته را ژوندي کېږي خلک مړه کېږي بېرته را ژوندي کېږي نو په دې باندې بیا تفسیرونو خبرې اترې کړي دي ډېر تفصیلات پې خلکو لیکلي دي مفسرینو د تفسیر امامانو امام قرطبي رحمه الله یو خبره لیکله هغه وایي چې یاره د دو چې دا کم مرګ و که نه نو دا د اجل مرګ نه و
یعنی هغه کوم چې هغه مرګ دی بیخي چې سړی پناه شي بس بیا واپس زندګي نشته دا هغه مرګ وینه وایي دا د دو د عبرت دپاره الله جل شانه دوی ته یو مرګ راولېږو دا یې مړه کړل او دا داسې عارضي مرګ و یعنی دا هغه اجلي مرګ نه و چې کوم د انسان زندگی په هغې سره ختمیږي او د هغې نه پس ژوند بیا نشته دی به هر حال دغه خبرې اترې کېږي خو زمونږ دغې سره څه کار دی زمونږ د دې سره کار دی چې الله جل شانو دغه خلک مړه کړل بیا حزقیل علیه صلات وسلام دعا وغوښتله او دا خلک واپس را ژوندي شول اوس په دغه ځای کې حزقیل علیه صلات وسلام دعا وغوښتله او خلک یې واپس را ژوندي کړل الله جل شانه نو دا یې ولې داسې وکړله نو دا یې ځکه داسې وکړله چې دې خلکو ته دا سبق ورکوه الله جل شانه چې ګوره تاسو د مرګ نه تښتېدئ که نه تښتېدئ تاسو وی چې هلکه په جهاد کې که مونږ جهاد له لاړو نو مونږ به مړه شو او راځه هلکه ځنګلو ته وتښته چې د مرګ نه وبد شي نو الله جل شانه ورته وی چې دا مرګ ګورې په جهاد کې نه دی مرګ په جنګونو کې نه دی یو سړي باندې به ګولۍ راورېږي دی به نه مري تر څو پورې د الله جل شانه حکم نه شوی مرګ دا د الله جل شانه په اختیار کې دی تاسو د مرګ نه وتښتېدئ تېښتې د مرګ نه بچ نه کړئ ټیک شوله او که چېرته تاسو جهاد له تللي وئ د دغه خلکو سره عمالقو سره جنګ کړی وی نو کېدای شي الله جل شانه تاسو غازیان کړي وي تاسو باندې مرګ نه وی راوستلی تاسو یې مړه کړي نه وی او تاسو د مرګ نه تښتېدلی او هلته په تېښته باندې په ځنګل کې هسې بیس الله جل شانه ایسته مړه کړلی ټیک شو نه نو د مرګ دپاره څه بهانه ضروري نه ده چې یاره یو واقعه به راپېښه شي چې سړی به مړ شي نه جي نه مرګ دا د الله جل شانه امر دی او بل ورځ مې د هغې قصې په تفصیل سره کړې وې چې دا د الله جل شانه حکم دی او امر دی او بس دا چې یو انسان ته الله جل شانه متوجه کو بس بیا پرې راځي او قصه ختم په قصه باندې پوهېږي نو دا د مرګ نه څوک تښتېدلی نه شي نه څوک د مرګ نه بچ کېدلی شي او د دې متعلق ډېر ناشنا واقعات دي لکه هغه سلیمان علیه صلات وسلام په تخت باندې د هغه سره یو سړی ناست و قصه به تاسو اورېدلي او یو کس راغی او ده ته ډېسې بد کتل صحیح شوله که نه یو سړی راغی فرشته وه په اصل کې د انسان په شکل کې راغلی وه کم کس چې د سلیمان علیه صلات وسلام په تخت باندې ناست و نو دغه سړي ته د فرشتې ډېسې بد کتل دی ویرېدو چې دا ولې ماته بد ګوري کیسه باندې پوهېږي نو دغه سړي د سلیمان علیه صلات وسلام ته درخواست وکړو چې ته داسې کار وکړه ستا خو په دې هوا باندې حکومت دی که نه هوا ستا د حکم تابع ده نو ته دې هوا ته حکم وکړه چې ما د دې ځای نه چوت کړو او پلانکي ملک ته مې ویسي سړی راته بد ګوري پته نه څه مسله ده چې هلته هوا ته حکم وشو سلیمان علیه صلات وسلام هوا ته حکم وکړو سړی اوچت کو لاړ هغه لرې دنیا ته یې ورساو لرې ملک ته یې ورساو هلته چې کله دی ورسېدو چې ویې کتل بیا ورته هغه سړی مخې ته ولاړ او بد ورته ګوري هغه یې تپوس وکړو ته څوک یې وایي زه د مرګ فرشته یم زه اسرائیل علیه صلات وسلام یم او الله جل شانو په تا پسې رالیږلی یم ستا د مرګ دپاره ستا د روح دپاره ستا د روح د قبض کول دپاره یې رالیږلی یم هغه وی هلته راته بد ولې کتل سلیمان علیه صلات وسلام په تخت باندې چې زه ناست وم نو تا راته بد ولې کتل وایي ما راته بد ځکه کتل چې الله جل شانه ماته فرمایلي چې دې سړي روح به په هغه پلانکي ځای کې قبض کړي او ته راغلی ویل د سلیمان علیه صلات وسلام سره په تخت باندې ناست وي نو ستا روح یې په هغه پلانکي ځای کې لیکلی و چې هلته به ترې روح قبض کېږي زه رالم بس دغه یوه هتکنډه مې استعمال کړله تا ته مې بد کتل چې ته ویرې دې ایسته لاړې هغه ځای ته یو هغه ځګي ته الله جل شانه ورسولې اوس دلته دا دی راغلی یم ستا نه به اوس روح قبض کوم قصه باندې پوهېږي نو ګوره مرګ حقیقت ده چې په کوم ځای کې الله جل شانه لیکلی دی او د څه نه یې لیکلی دی د هغې نه به راځي په جنګونو کې او په جهادونو کې او په دې شیزونو کې مرګ نشته دی صحیح شوله که نه او دا د الله جل شانه حکم دی بس چې څه ټایم یې حکم وکړو بس بیا په هغه ټایم باندې ومړي نو بهرحال دا خلک د مرګ نه وتښتېدل نو الله جل شانه ورته ورښودله چې ګوره په جهاد کې مرګ نشته دی ګوره دلته خو تاسو جهاد نه کوو په ځنګل کې خو تاسو جنګ نه کوو خو بیا هم په تاسو باندې مرګ راغی نو دغه یو قسم د عبرت هغه مرګ و الله جل شانه دغه خلکو ته ور وښودلو نو په دې آیت کې د دغه خلکو تذکره الله جل شانه کوي چې الم تر الی الذین آیا تا ته پته نشته دی پیغمبر د هغه خلکو خرجوا من دیارهم چې وتلي و هغوی د خپلو کورونو نه وهم الوف او دوی د زرګونو په تعداد کې وو زرګونه دلته د الوف مونږ وایو لکه د زرګونو په حساب سره خلک راغلي وو داسې وایو که نه د زرونو په حساب سره په زرګاو خلک دي یا په زرګاو روپۍ دي ورسره ټیک شول یا موږ وایو لکه په لکاو روپۍ دي ورسره نو دا زرګاو دپاره په عربۍ کې د الوف لفظ راځي یعنې ډېر زرونه ټیک شوله که نه او بیا د الوف چې د څه لپاره استعمالیږي نو دا د 10,000 نه په بره باندې استعمالیږي یو خو 1000 دی 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 د 10 نه چې ور په بره شي نو د 10,000 دپاره هم الوف استعمالیږي او 11 12 13 بره پسې ځه نو چې څونه زرګان ډېرېږي د هغو دپاره به الوف لفظ استعمالیږي نو مفسرینو په دې باندې ناشنا خبرې کړلې چې باقي څوک وایي دا 4,000 کسانو او څوک وایي 8,000 کسانو څوک وایي 10,000 څوک وایي 12,000 څوک وایي 40,000
څوک وایي دا 10,000 کسان به هر حال هغې سره هم کار نشته دی خو ډېر زیات خلک وو په قصه باندې پوهېږي دا ډېر شي خلک وو خو دوی بیا هم د عمالقو نه ویرېدل او دوی لاړل وتښتېدل د جنګ نه نو الله جل شانه دقه تذکره کوي چې وهم الوف او دوی د زرګونو په تعداد کې وو حذر الموت د مرګ د وجې نه وتښتېدل د مرګ د یارې نه فقال لهم الله نو الله جل شانه ورته وفرمایل موتو مړه شئ تاسو ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړل دوی ان الله لذو فضل بېشکه الله جل شانه ډېر د فضل خاوند دی علی الناس په هغه خلکو باندې په خلکو باندې ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه هغه شکر نه ادا کوي وقاتلوا فی سبیل الله تاسو جهاد کوي ګوره شاته د جهاد متعلق خبر وشوله نو دلته اوس الله جل شانه د جهاد دغه بیانوي فضیلت بیانوي چې تاسو د الله جل شانه په لاره کې کله جنګېږئ نو د هغې څه فضیلت دی وقاتلوا فی سبیل الله تاسو جنګېږئ د الله جل شانه په لاره کې واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله سمیع علیم چې بېشکه الله جل شانه اورېدونکی دی او د هر څه نه خبر دی اوس په دې بل آیت کې هم د دقه خبرې فضیلت بیانېږي چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون په دې ځای کې الله جل شانه فرمایي چې څوک دی هغه کس چې یقرض الله قرض ورکړي الله جل شانه ته قرضا حسنا ښه قرض حسنه فيضاعفه له الله جل شانه به دوچند کړي د ده لپاره دغه قرض اضعافا کثیرا په دوچند کولو سره یا په ډېرو دوچند کولو سره ډېر به ول الله جل شانه زیات کړي په قسم باندې یا زیات به کړي ول الله جل شانه ډېر زیات والله يقبض ويبسط الله جل شانه کمی دغه مال لره ويبسط یا رزق لره ويبسط او پراخه کوي والیه ترجعون او تاسو ټول به هغه ته واپس کېږئ ګوره په دې ځای کې صرف یو خبره واورئ ضروري خبره درته کومه چې کومه ستاسو د فایدې خبره ده دا په اصل کې د الله جل شانه په لاره کې چې څوک خرچ کوي یا د الله جل شانه په لاره کې جهاد کوي نو جهاد په ډېرو قسمونو باندې دی یو جهاد دی په بدن سره یو جهاد دی په توره سره یو جهاد دی په مال سره یو جهاد د نفس دی یو جهاد د شیطان دی په قسم باندې پوهېږي دلته الله جل شانه د جهاد فی المال خبره کوي په قسم باندې پوهېږي چې تاسو په مال سره جهاد وکئ د الله جل شانه په لاره کې یعنی د الله جل شانه په لاره کې خرچ وکئ خرچ ځکه وکئ چې کوم مجاهد هلته جنګېږي د کافرانو سره د کفارو سره جنګېږي نو هغه سره چې کومه توره ورسره ده کوم ډال کومه نیزه کوم غشی ورسره دی کومه زیره ورسره ده دا څیزونه میزونه ورسره دي نو هغه دا خو په پیسو باندې کېږي که نه که هسې کېږي هسې خو نه کېږي دغه څیزونه په پیسو باندې کېږي نو د پیسو ضرورت دی ورته تاسو دغه مجاهدینو له پیسې ورکوئ په قصه باندې پوهېږي بیا الله جل شانه د دغې فضیلت بیانوي چې کله تاسو دا داسې دی لکه تاسو چې الله جل شانه له قرض ورکوئ په قصه پوهېږي نو چې کله تاسو الله جل شانه له قرض ورکوئ نو الله جل شانه به هغه تاسو له زیات کړي هغه به تاسو له دوچند کړي نو بیا په احادیثو کې راغلي دي چې هلکه څونه به یې زیات کړي ټیک شوله که نه نو دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې تاسو د الله جل شانه په لاره کې پیسې خرچ کړئ ټیک شوله جي دویمه خبره دا ده چې د الله جل شانه په لاره کې عبادت وکړئ د الله جل شانه په لاره کې ووځئ مونږ هلکه تبلیغ له لاړ شئ جهاد له لاړ شئ علم له لاړ شئ دا د الله جل شانه لارې دي په قسم باندې پوهېږي نو په دغه کې دوه قسمه مرحلې راځي یو دا چې سړی پیسې خرچ کوي دویمه دا چې یاره سړی نیک اعمال کوي په دغه کې منځونه کوي روژې نیسي عبادتونه کوي قسمه قسم تلاوتونه کوي او ذکر تسبیحات وغیره کوي نو دغه دواړو ځان له دې متعلق ځان له احادیث راغلي دي یو حدیث تاسو زده کړی دی او هغې متعلق هم درته خبره کومه زه وایو ستاسو پیدا را پکې تاسو یو حدیث زده کړی دی چې هلکه د الله جل شانو په لاره کې چا 1 روپۍ خرچ کړله نو په څو ده او بله یو بل حدیث هم تاسو زده کړی دی یو کم 50 کروڑه دا دې صحیح خبره وکړه دا حدیث چې کوم دی که نه دا ګوره یو حدیث نه دی شاباس ګوره په دې کې تاسو غلطیږئ پکې دا یو کم 50 کروڑه والا کومه خبره چې راغله که نه چې یاره د الله جل شانو په لاره کې یو سړي 1 روپۍ ولګوله نو د دې ثواب به ورته په یو کم 50 کروڑه میلاویږي دا نوم زه ویلی هم نشم ډېر ګران دی دا په اصل کې جدا جدا 2 احادیث دي هغه یې رایوځای کړي دي او دې په خپل منځ کې ضرب ورکړی دی او دقه تعداد یې ترې راایستلی دغه حساب یې ترې راایستلی دی ټیک شوله ابن ماجه دا د احادیثو یو کتاب دی د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی په هغې کې دا خبره کړې دی چې یاره څوک د الله جل شانه په لاره کې پیسې ولګوي انفاق فی سبیل الله ورته ویلی کېږي د الله جل شانه په لاره کې 1 روپۍ ولګوي نو دا په 1 لکه باندې ده په څو ده په 1 لکه یعنی د 1 روپۍ ثواب به ورته په 1 لکه میلاویږي داسې دی لکه د چې 1 لکه روپۍ خرچ کړي د الله جل شانه په لاره کې خو دغه حدیث باندې محدثینو بحث کړی دی
بعضې محدثینو ورته کمزوری ویلی دی، وایي دا حدیث چې کوم دی نو دا کمزوری دی، ضعیف دی. خو دغې سره زمونږ څه کار نشته دی، ځکه په فضایلو کې داسې قسمه احادیث سړی بیانولی شي د هغې اجازه شته دی. د اصولو چې کوم امامان دي، د احادیثو چې کوم اصول دي، د هغې چې کوم امامان دي هغو د دې خبرې اجازت ورکړی دی چې خیر دی که تاسو لږ کمزوری حدیث د فضایلو په باب کې بیانوئ نو څه مسله نشته دی، فضیلتونه بیانوئ. نو یو دغه حدیث دی په ابن ماجه کې چې د حدیثو کتاب دی چې 1 روپۍ چا د الله جل شانو په لاره کې ولګوله نو دا په یو کم 50 کروړه باندې ده، په ولکه باندې ده، دا په ولکه باندې ده. ټیک شوله جي. بله خبره دا ده چې یاره چا د الله جل شانه په لاره کې یو عمل وکړو، نفلي عمل یې وکړو، ټیک شوله، مونځ یې وکړو، سبحان الله یې ویله، ځه مونځ خو ډېر غټ عمل دی، یو سبحان الله یې وویله نو دا په 200 باندې ده. په څو ده؟ په 200 باندې ده. چا د الله جل شانه په لاره کې یو سبحان الله ووی په 200 باندې دی. چا چې په کور کې سبحان الله ووی په دې باندې 10 نیکۍ میلاویږي، او چا چې د الله په لاره کې ووی نو څو پې میلاویږي؟ 200 نیکۍ پې میلاویږي. همدغه رنګې چا په خپل کلي کې، په محله کې، په کور کې چا ته سلام وکړو نو 10 نیکۍ پې میلاویږي. که د الله په لاره کې وتلی دی او چا ته سلام وکړو نو څو نیکۍ پې میلاویږي؟ 200 نیکۍ پې میلاویږي. نو دا یې داسې کار کړلی چې دا 2 احادیث یې راغستلي دي، یو د 200 والا او یو د 7 لاک والا. دې له په خپل منځ کې ضرب ورکړلی، ته موبایل راواخله، ضرب ورکړه، څو ته جوړ ته ضرب ورکړه، موبایل څه شته 49 کروڑ ته جوړېږي. په کیسه باندې پوهېږي، سپران ورسره لګوه هلته، 2 سپرونه ورسره ولګوه چې څو به ترې جوړ شي؟ شاباس 49 کروڑ به ترې جوړ شي. په کیسه باندې پوهېږي. نو دا 2 احادیث دي، دا یې راجمع کړي دي، غلطه خبره نه ده. خو بهرحال داسې احادیث نشته دی چې یاره په هغې کې د 49 کروڑ خبر راغلی ده. په کیسه باندې پوهېږي. د 49 کروڑ متعلق ما خبره نه ده اورېدلې. زه خو دې ته حیران یم چې هلکه مسجد حرام د الله جل شانو کور دی، د خدای په ځمکه باندې د ټول نه اولنی کور دی د الله جل شانو، په هغې کې په 1 لاک باندې دی. یو سړی هلته لاړو، هلته یې مونځ وکړو نو هلته په 1 لاک باندې دی. نو څنګه زه به د کلي نه بازار ته لاړ شم، هلته به سیروزې ته تللی یم او هلته به زه یم چې دا په 49 کروڑ باندې دی؟ دا غلطه خبره ده. صحیح شوله که نه؟ په دې خبرو کې احتیاط کوئ. د دې وجې نه ګوره بیا خلک په تبلیغ باندې ګوته اوچتوي. زما او ستا د غلطو کارونو د وجې نه خلک بیا په تبلیغیانو باندې ګوته اوچته کوي، هلکه وایي دا رالګېدل دي، د ځان نه خبرې اترې کوي. ټیک شوله؟ مونږ په خپله نقصان وررسوو، په خپله یو څیز بدناموو. مونږ اوس دا د ځان نه دا خبره جوړه کړې ده. نو که څوک راته وایي چې هلکه تاسو دا د ځانه جوړوئ نو صحیح وایي که نه، د ځان نه هم جوړه کړې. بهرحال دې خبرو کې احتیاط پکار وي. ښه ګوره تاسو ته چې په دې مرکز کې دا کوم مولیان ناست دي که نه، دا هم د دغه مدرسې ملا دی، دا هم زما په شانته ملا دی، دا د بل ځای نه دی راغلی. نو دا چېرته د بل یو دنیا نه الله جل شانه رالېږلی دی چې ته لاړ شه په مرکز کې کښېنه او ما ته ویل دی چې ته لاړ شه په جومات کې کښېنه او په مدرسه کې. نه جي نه، دا خبره نشته دی. دا ټول یو شانته علم دی، یو شانته احادیث دي، یو شانته فضایل دي. تاسو ته ما وویل چې ګوره د فضایلو په باب کې دا احادیث بیانول پکار دي، خو چې کوم حدیث نشته دی د سره شته دی نه نو خبرې بیانې. تا به چېرته په مرکز کې دا خبره نه اورېدلې ده مولي صاحب د خولې نه چې په منبر باندې کوم مولا ناست دی او د علم نه خبر دی، هغه به چېرته دا خبره نه کړي چې د الله په لاره کې یو مونځ په 49 کروڑ باندې دی. که تاسو واورېدله راوړئ چې ماله څه جرم راکوئ، زه ورته تیار یم. دا نشته دی. 1 لک شته دی، 200 شته دی، 1 لاک شته دی، 1000 شته دی. داسې قسمه فضایل راغلي دي په احادیثو کې. خو دا فضیلت که ما د چا را پیدا کړو چې یاره په 49 کروڑ باندې دی لکه دا تاسو دا یو کم 50 کروڑه لکمه خبره کوئ چې مونږ دا په مرکز کې په منبر باندې اورېدلي، زما ذهن دا خبره نه رالي اوس چې مرکز کې به دا چا ویلي او دا به کوم ملا ویلي چې یو مونځ په 49 کروڑه باندې دی. هغه که ویلي هم نو په دقه وجه به ویلي چې 700 یې په 7 لاک کې ضرب ورکړی. په څه باندې پوهېږي؟ 700 به راغستلی په 7 لاک یا 7 لاک له په 700 کې ضرب ورکړی، د دغې د وجې نه به وایي. که چېرته هغه ډایرکټ داسې یو حدیث لیدلی چې په هغې کې 49 کروڑ راغلي دي، څه قسمه جرمانه وه زما نه یې واخلئ. صحیح شوله که نه؟